فوز به یوازې همدا کار چې د عمران خان ورکار ونیسه، عمران خان غلا کړی دی، عمران خان جیل ته بوځي، عمران خان ښځې سره عیدات کې نکاح کړی، دا د فوج کار ده که بارډرونه ساتل د دوی کار دی؟ نه د پاکستان د فوز هغه محبوبیت شته چې نن 10 کاله مخکې یاره هر سړي به ویلې فوز ده او دا ملک ساتي، دا ملک ساتي. زه درته وایم چې دا ملک ساتي، دا چاودنې چې دا دومره کېږي، یو کس راجګ سو د آرمي چیف نه پوښتنه وکړه وزیر اعظم خو تاسو جیل، اوس عمران خان پسې غږېږي. په افغانستان کې داسې والي وزیر داسې ډم نه و چې دی غېږې ته نه وي ورغلی، هغه هم اوس راجګېږي عمران خان پسې خبرې کوي. یاره د مریم نواز څوک د یوازې په اپریشنو باندې یو میلیون ډالر ورکوي چې ځوانه ښکاره شي. د ما د نیا په ځای باندې دا اوس هم 14 کلنه پیغله ښکاري. پرون بله ورځ ما ته دوبۍ نه یو کس هغه کړی و میسیج کړی، نو ما ته وایي یاره جنرال صاحب زه تا دوبۍ ته راغوالم او تا له ویزټ کوم، تا له اقامه کوم او دا کوم، خو ډېرې خبرې وکړلې. آخر کې ما ته ویل یار د ایمرولي سره کار مه لره، ما چې دا ټوله ډوبۍ راکړم ولاکې پرېږدم. بخیر راغلی موبین صاحب، سلامونه مې قبول کړه. زما مایک نیټ لږ کمزوری دی. په هغه ورځ باندې قسم ده چې د عمران خان باندې قید وخته او جرمانه شو، پیاده داسې غویی غویی کېده، سب خوشه. مال قسم په خدای کله مولا نه نیولې تر جولا پورې هېڅوک هم پرې خوښي، ځکه چې هغه خدمت کړی دی. یاره پاکستاني له خو پرېږده چې د افغانستان خلک هم زی هلته د کینسر مفته علاج کېږي او انسانیت ته یې کړی. بیا د افغانستان په رابطه باندې ما ته خلک وایي ته عمران خان او مال عمران خان دوه شیونه ما ولیدل چې هغه د یو انسان د یو مسلمان د یو هغه سړي کار دی چې هغه زړه کې درد وي. لومړی دا چې دا اوس هم دا وزیر اعلی چې دا منګنډاپور هم دا خبره کړې ده، یو د افغان مهاجرینو ته د انسان په سترګه کته، وایي که یې پرېږده نو د انسان په سترګه چلند ورسره کوي، که نه ویې باسئ له ملکه. کوم حق چې پاکستانی لري هغه یو افغان ریفیوجیز دلته لري، دا انسانیت ده. یو دویم دا چې ما یو ویډیو ولیدله، یو افغان په روغتون کې ده، هغه کینسر ده، هغه ورته وایي چې ته به موږ ته افغانستان کې اسپتال جوړوي. یاره دا دومره په نرمه ژبه ورته وایي چې بلکل بس زه به دا کار درته کوم. لکه هغه ته یې دا هم ویلی شو چې بس دلته راځه. بل نیټو والا ته یې ویلې، نیټو والا په ډرون حملې خو یې ټولې بندې کړلې مکمل. تاسو ویلې دماکې نه کېدې، دماکې پرېږده، ورځې 50 ډرون بریدونه به کېده، دا یې بنده کړه. ناټو سپلای یې بند کړه، همدغسې امریکې ته ویلې ابسولوټلی ناټ، زما ملک نه افغانستان باندې باروت مه وړه. هغه 6 میاشتې تورخم او د بولدک لاره بنده او د ناټو سپلای په مخ باندې صحیح شو. او همیشه ویلي چې د افغانانو دپاره زه په هغه وایي ډېر کړېدلي خلک دي. او سړی چې احساس لري ستا په اړه باندې ته باید هغه درک کړې. هغه وایي چې افغانستان کې 40 کاله دا یې په ریکارډ پراته دي، جنګونه دي، یا خلک تباه شول، برباد شول. کوشش وکړو موږ او تاسو افغانستان کې امن راشي. یو سړی خپل د هیواد غم هم کوي او بیا په خپل اوس که ما څوک جیل ته واچوي، یاره چې هر څه یې زه ورسره منم. دا 2 کاله پروت د چا ویلې یوه ورځ عمران خان جیل کې نشي تېرولی، چا ویلې 1 ساعت نشي تېرولی، چا ویلې دا شراب خوري، چا ویلې دا ستنې لګوي، چا ویلې دا نشهیي ده. هغه د 2 کاله پروت ده. نه تنها دا چې ښځه یې ورته جیل کې واچول، هر څه چې ورسره وکړه، بس دا ورته وایي زه نور نه منم، زه پاکستانی یم او د پاکستانیانو د خدمت دپاره زه ډیل نه کوم. یاره د انسان دپاره هم دغومره حوصله ده، انسان دپاره هم دغومره مردانګي دی، یو انسان دپاره هم دغومره زړورتیا دا کفایت کوي چې ټول غله د پسې یوه قوطي کې جای کړي. اوس ټول غله په جیل کې هم د نه ډارېږي، دا په جیل کې پروت ده چې یو غر وکړي بس بیا ټول منډې. او زه درته زیری در کوم چې پاکستان حالات دې حد ته رسېدلي چې دا عمران خان حل نه کړي او هغه راونوځي، دا به راوځي د اختر کې به تاسو وګورئ، د چا پلار یې نشي حل کولی. زبردست موبین صاحب په دغه دا چې دا بخیر راغلی خبره کوم دا زما جی یو مې خبره کوم دغه د جنگ په باره کې چې دا اوس اختر نه بعد چې دی بیا پاکستان ته د ډالرو ضرورت دی پوځیانو ته، بیا په بلوچ او په پښتنو منطقو کې بیا د اپریشنونو په باره کې، نو زموږ په دې کې خبرې وکړي. ګوره یو دا د افغان ریفیوجیز خبره چې هلته کومه دوی کړې ده دا ناممکنه ده، دا نه کوي، ځکه خیبر پښتونخوا حکومت هم ویلې چې دوی ته یو دم باندې دا دومره افغانان ویستل دا ناممکنه ده. یو ځکه انساني ناورین رامنځته کوي.
دومره مخلوق په یو ځل یو ملک ته ته لیږه او راغه کوی او یو د جنګ ګوره نه دا 2008 ده نه 2006 ده نه 2001 ده نه 2010 ده دا 2015 ده او نه امریکا سپین چک دوی ته ورکوي امریکا هیڅ باجوړ او سوات او دیر او تمرګره کې اپریشنو ته اوس ضرورت نه لري او نه څوک پیسې ورکوي پوه شوې نه د پاکستان د فوز هغه محبوبیت شته چې نن 10 کاله مخکې یاره هر سړي به ویلې فوز ده او دا ملک ساتي دا ملک ساتي زه درته وایم چې دا ملک ساتي دا چاودنې چې دا دومره کېږي دا یو کس راجیګ سو د آرمي چیف نه پوښتنه وکړه وزیر اعظم خو تاسو جیل ته واچوه بل راونیسئ دا غل ده یو کس آرمي چیف نه پوښتنه وکړه چې دا دومره دماکې کېږي چاودنې کېږي 1500 فوجان د یو ایټمي ملک 15 بلوڅان رانیسي ته خدای یو څوک نشته چې پوښتنه تې وکړي که چېرته دا اخلاق درلودی ده به استعفا کړی چې یاره زه نشم کولی ټاکس اخلي 1 میلیون فوز ده یا 10 لکه آرمي ده استخبارات اسټبلیشمنټ دی او ته وایې افغانستان کې هغه ځینه برید کېږي او ته دا دومره بارډر دی چې دا ولې محفوظ کوي نه دا فوز تنخوا دې شي دپاره فوز به یوازې همدا کار چې د عمران خان ورکار ونیسه عمران خان غلا کړی دی عمران خان جیل ته بوځي عمران خان ښځې سره عیدات کې نکاح کړی دا د فوج کار ده که بارډرونه ساتل د دوی کار دی بیا دا پولیس دا فوز دا دومره پیسې دا په میلیاردونو چې ځي پاکستان فوز جیبونو ته ځي د پاکستانیانو غوښې هډوکې وخوړلې بیا چې کله فوج ریټایر شي امریکې ته ځي چیف جسټس ریټایر شي امریکې ته ځي وزیر اعظم ریټایر شي امریکې ته ځي یوازینی وزیر اعظم د پاکستان په تاریخ کې چې هغه له هېواده ونه تښتېده زرداري دې وتښتېده بېنظیره وتښتېده نواز شریف دې وتښتېده شهباز شریف دې ټول ما ته دې ثابته کړي څوک په پاکستان کې چې وزیر اعظم یې پس له حکومته تښتېدلی نه وي غیر له عمران خان نه راوښه یو آرمي چیف چې دوی ریټایر شوی هغه د پاکستان کې ژوند وکړي یو چیف جسټس یې راوښه چې هغه د ریټایر شوي پاکستان کې د ژوند وکړي د ځینځیزه که دلته خلک په چپلا خولي دغه مشرف یې په بوټانو باندې ونه ویشته آرمي چیف که نه چې راغی د عدالت مخکې هغه وکیلانو په بوټانو دوی بیا دغه حالت وي عزت هغه وخت دا چې ته په قدرت کې وي که نه وي خلک په تا سر قربان کړي قسم خدای دا اوس د عمران خان جیل نه خوښه که د پاکستان خلک اختر نه کړي همدغه اختر ده بلوڅې کوي پښتونې کوي پنجابی کوي ټول ورته خوشحاله دی یاره 3.5 کاله حکومت یې کړی په 3.5 کالو کې تا هغه نه برداشت ونه سو ودینې او بس صرف دومره چې امریکې سره خبره راغله یاره ته په شپه کې د هغه حکومت ختم که پارلمنټ ونیسه بویزه دا کومه دیموکراسي ده اوس چې په پاکستان کې نه جمهوریت شته نه دیموکراسي شته نه بل کوم د کوم آیین لاندې پاکستان کې خلک ژوند دي خو که وټونه و الکشانو عمران خان ګټلی و ولې فارم 47 پکې راغی ورکړی به دي حق به دې ورکړی نو ته خپله خلک مجبوره کوې ټوپک ته همدغه حالت په افغانستان کې نه و اوس یو سړی چې ته په ووټ نه پرېږدي یو سړی ته په جمهوریت نه پرېږدي یو سړی هغه به څه کوي یاره هغه مجبوره ده ټوپک ته لاس کوي چې ټوپک ته یې لاس کوي بیا ته کور ورانې نه اپریشن کولی شي نه د اپریشنو پیسې لري او نه دا دومره تکړه دي چې اپریشن نور وکړي هغه د امریکې ډالر 1.8 میلیون ډالر عرب ډالر دوی سر بارډر مینجمنټ باندې له امریکانو نه اخیسته 3 ارب ډالر مشرف صرف له 2001 نه تر 2009 کاله له امریکانو نه واخیسته 4 ارب ډالر یوازې قرضه پې خلاصه کړه 21 ارب ډالر تر 2021 کاله پورې له امریکانو نه واخیسته اوس هغه ډالر شته بیا څه شو 15,000 پاکستانیان د امریکا په جنگ کې ووژل او هغه مزې پې باندې دوی کوي دا اوس لاړ شه دا مراعات چې دوی اخلي د دوی بجلی فری ده د دوی د سکول فیس فری ده دوی خپل سکولونه لري خپل موټر لري خپل تیل اخلي هر شی دوی په خپل اخلي اما ټاکسي وګوره مالیه یې وګوره بیا ضرورت IMF څه دا اوس د مراعات د ټولو ختم کې د ججانو د گورنرانو د فوجانو مراعات د ختم کې دا اوس دوی د کال صرف 9 ارب ډالر له دغه نه بچت کوي دوی مراعات ختم کې پاکستان کې هر څه شته خو زه تا کچکول ورته نیولی چې څومره راځي په هغه کې چې پاکستان به خود تباه کېږي دا اوس ولې هر پاکستانی 15 لکه پاکستانی روپۍ قرضداری ده ولې په کوم ځای باندې مشرف شو خو که څه شي دې جوړ کړي کم شی لري برق دا اوس نه لري ته مراعات ختم که د برق بیلونه ورکړه چې برق دې برابر شي پاکستان په دومره ډیمونو کې برق نه لري په افغانستان کې دا د پاچا صاحب ناسته 1 یونټ برق په 4 روپۍ ده په 4 روپۍ ته خپل حساب بیا کوه دلته LPG ګیس په 15 روپۍ باندې کیلو ده دغه ډبو والا ګیس
او زه خبرم چې هلته به یا په 300 یا په 400 دلته لیټر یو لیټر تیل په 55 افغانۍ د تیل په 300 روپۍ باندې اچي ولې چې د تا مشرانو عیاشانې کړي دي درګر دی اخلي زه اوس آزاد شولم دا اوس دستي دا ما هېڅ نه در 40 کاله مې په جنګ کې تېر کړه زه په 45 روپۍ ډیزل او پټرول اخلم او تی په 300 روپۍ اخلي ما 45 کاله جنگ تیر کړی دا یو افغان یو سنټ نه د قرضداره بالای بادم د ما د جمهوریت د وخت د حکومت 10 اربه ډالر د امریکا په بینکونو کې کنګال دي د ما مشران چې نور ملکونو ته ځي کاریګر انجینران غواړي تاسو وزیر اعظم چې ځي کچکول نیولی خیرات غواړي زما د ملک یو مشر په اروپا او په امریکا کې جایدادونه نه لري ورځ د نواز شریف بنګلي وګوره و سړی چې ملک جوړوي اراده ورته کوي ته راځې بس 15 کاله حکومت کوي هر څه وړې دا زرداري څوک ده قسم به خدای د شهباز شریف څوک ده د نواز شریف څوک ده د مریم نواز څوک ده یوازې په اپریشنو باندې یو میلیون ډالر ورکوي چې ځوانه ښکاره شي د ما د نیا په ځای باندې دا اوس هم 14 کلنه پیغله ښکاري او د پاکستان ولس قسم په خدای که درته دروغ وایم صحیح ده جیبي کاکا یو هغه زړه نه کړله یو هغه بل اخره نه ده چې هغه نه پیغم چې شه دا هغه ته نومېږي یاره نجیبه باره کې څونه ویلې نجیبه فایز یو دا زړه نه کړه یو هغه زه ماشوم وم چې نجیبه فایز به ډرامو کې کار کوو اوس هم هماغسې ځوانه ده یاره دا څه عجیبه کار ده دا چل مونږ ته مو هغه هم راځي دلربا دلربا زلفې دې کنټرول کا جنې صاحب ستا همت خبرو ته سلام دی یار دواړه لاسه دغه دلربا نه وه دا ډمه چې دا اوس عمران خان پسې غږېږي په افغانستان کې داسې والي وزیر داسې ډم نه و چې دی غېږې ته نه وي ورغلی هغه هم اوس راجګېږي عمران خان پسې خبرې کوي یاره که د واده جیل کې به یو 3 میاشتې نکاح در سره وتړي خبره خلاصه نور په عمران خان پورې مه سولېږه جنرال صاحب یو ریکویسټ کوم یو خبره سید کوم بیا به رانظم الله دې ستاسو عزت نصیب کړي الله دې نور ترقي درکړي جنرال صاحب زه په خپله باندې د پاکستان ټیم کې هم تایکوانډو د کراټو لوبغاړی یم په پښتو کې راته کراټې وایي که نه زه صرف یو ریکویسټ کوم د افغانستان دومره ښه ټیم دی او که تاسو ته پته وي نو د افغانستان اولمپیک کې یو تایکوانډو یو هلک و چې هغه براونز